د بشریت په حق کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر دومخي چلند تعصب کوم چې د افغان کډوالو او په غزه کې له 18,000 د زیاتو بېګناه وګړو ښځو او ماشومانو د قتل عام په اړه پر یو نمایشي غونډه بسنه کوي او پر اسلامي امارت بیا د ښځو د هغو حقوقو له امله بندیزونه او فشارونه واردوي چې د بل هر وخت په نسبت په هیواد کې تأمین دي. د هغه څه یې سترګې پټې کړي دي چې کوم بشریت جدیت باید ودغه عواملو ته ولري چې داسې ورځ نشته چې په سلګونو انسانان دې تر خاورو نه لاندې کېږي، ماشومان، زنانه دا دې وژل کېږي نه، او دی ځان د بشر د حقوقو مدافع مسؤل بولي. افسوس